السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته کوم چې موږ څنګه کولی شو د اختر لپاره ډېر خوندور عکسونه جوړ کړو. تاسو ملګرو سوشل میډیا یا هم فیسبوک کې ډېر داسې عکسونه لیدلي چې اختر مبارکي لپاره یې جوړ کړي. ما هم نن وغوښتل چې خپل سبسکرایبرو ته څنګه کوم دا طریقه ورته وښیم. نو ملګرو دې لپاره تاسو دا طریقه زده کړئ. دوه اپلیکیشنونو ته اړتیا ده، یو پکسلاب بل هم پکسارت. دوه اپلیکیشنو په وسیله موږ کولی شو ډېر خوندور شانته تصویرونه جوړ کړو. نو انشاءالله زه مکمله طریقه تاسو ته درښیم. نو تاسو دا ویډیو تر پایه پورې ګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. ملګرو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم تاسو څخه په خورا درنښت یوه هیله کوم که تر اوسه پورې هم ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ. خوا کوم چې د بیل آیکن ده په هغه باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوې اپلوډ شوی معلوماتي ویډیو ټول له مخکې لومړی تاسو داسې نور مو که ویډیو خوښ شوه ویډیو سره لایک او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ورځو د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تاسو خپل د موبایل په ګیلري کې یو څو عکسونه درښیم چې دا رقم ډیزاین تاسو ته غواړم در زده کړمه. دلته پکسلاب دا د ملګرو تاسو ورته وګورئ دا ډیزاین چې دا مې نن جوړ کړو، یا هم دا ډیزاین شو او یا هم دا خو مې تملیل ده یا هم دا. ملګرو دا اوس موږ څنګه جوړو، ډېر ملګرو لږ ستونزمن طریقه ده خو بیا هم ته کوشش وکړئ جوړېږي. ملګرو دا په دوه رقم جوړېږي، هم تیار هم جوړېږي. دلته ما سره یو څو دانې عکسونه دي ملګرو، البومونه دي تیار، هغې کې خپل عکسونه لګولی شو. دلته خو دا انشاءالله تاسو د خپل ټلګرام ګروپ کې واچوم ملګرو، تاسو ټلګرام ګروپ کې ځان جان کړئ ملګرو، هغه ځای کې دا تصویران څنګه ترلاسه کولی شئ. یو ملګرو په دې کې هم ډایرکټ په دغو ځایو کې خپل عکسونه لګولی شو، دا هم درته ښیم او څنګه کولی شو چې مکمل یې خپله جوړ کړو. صحیح ده، تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. د دې لپاره ملګرو دوه اپلیکیشنونو ته ضرورت ده چې باید دوه اپلیکیشن په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ. لومړی ملګرو دا کوم پکسلاب اپلیکیشن چې دا پکسلاب باید تاسو په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ. دا پکسلاب باید را ډاونلوډ کړئ. دویم دا پکسارت، دا دوه ملګرو په درد خوري، د دوه کې تاسو د کار کوئ. نو ملګرو دې لپاره تاسو راسئ دا خپل پکسلاب را خلاص کړئ. پکسلاب هم سره خلاص کړو ملګرو، دا اوس هم ډیلیټ کړو. بیا به راسو په دغه ډرې ډاټه کې کلیک کړو، دلته ایمیج سایز ته به راسو ملګرو، دا به څنګه کړو، دا به دومره ورته انتخاب کړو. بیا به راسو دلته یو دانه دا ورته را انتخاب کړو. نو ملګرو زه به یو میوزیک چې چالان کړم دا خبرې به نه کوم چې دا ډېر کار غواړي، خامخا سړي لږ خو هغه کېږي روزه هم ده. صحیح ده ملګرو.